د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست اړوند واکسیناتورانو ته د یونیسف نړیوال سازمان په مالي ملاتړ 26 عرادې موټرسایکلان وویشل شول چې ټولیز ارزښت یې 1.5 میلیون افغانۍ ښودل شوی دی. مسؤلین وایي دا اقدام به په هغو سیمو کې چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ستونزمن دی د واکسینونو د تطبیق بهیر چټک او اغیزمن کړي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نقیب الله فاتح وایي د یاد ویشل شوو موټرسایکلانو په مرسته به واکسیناتوران په هغو سپینو ساحو کې چې د کورنیو او ماشومانو لاسرسی روغتیایي خدمتونو ته سخت وو د واکسینو د تطبیق او اسانۍ په برخه کې به مهم او اغیزمن رول ولري. نن ورځ پروګرام کې چې د یونیسف له طرفه نړیوال سازمان د طرفه څخه 26 عرادې موټرسایکل دي چې زموږ په هغه سپینو ساحو کې چې کوم سب سنټران د هغو دپاره یا بیسن د هغو دپاره د احیایي خدماتو دپاره یې ورکړي دي. دا به د هلمند لپاره ډېر یو مفیده لاسته راوړنې ځکه چې د امراضو د وقایې دپاره هلته ځي په هغه ساحه کې واکسیناتوران اوټریچ خدمات کوي. نو زموږ هغه کم 11 یا 10 امراض چې د واکسین د طرفه څخه وقایه کېږي هغه به مکمل وقایه سي. زموږ به د هغه د امراضو فیصدي په هغه ساحو کې کښته سي. بل لور په دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز واکسیناتور عبدالهادي وایي مخکې به د واکسینونو د تطبیق پر مهال د وسایطو د نشتوالي له امله لرې ساحو ته رسیدګي په اسانۍ سره نشوای کولی چې دا چاره به اوس دوی ته د واکسینو د تطبیق په برخه کې لوی اسانتیاوې رامنځته کړي. نو په دغه موټرسایکلات چې موږ ته راکړل سو په دې باندې به زموږ ډېر مشکلات انشاءالله حل سي. په دې خاطر باندې چې موږ هغه لرې ساحو ته رسیدګي نسوای کولی چې ولاړو به په ډېر مشکلاتو سره مخ وو چې پر لار باندې به موټرسایکل کله خراب سو کله به پر لار پرېښود کله به بل چاته وویلې چې هغه به مخته رالي کومک به راسره وکړي. نو د دې موسسې او د یونیسف څخه موږ مننه کوو او د پی ام ټي د همکارانو څخه د آی سی یو د همکارانو څخه د سیتامې د ریاست څخه چې زموږ سره دا کومک وکړي. همداراز واکسیناتور عبدالعلي خوښ دی چې د واکسینونو د پر وخت او ژر تطبیق لپاره دا ډول وسایط په واک کې ورکړي دي. نوموړی ژمنه کوي چې د وسایطو ساتنې ته به پوره پاملرنه کوي. انشاءالله دغه موټرسایکلان چې موږ سره راکړي موږ به د اوټریچ ساحې ته ښه په وسا ولاړ شو. کوم مشکلات چې موږ درلود هغه د مشکلات د تخریب له وجې څخه چې زموږ موټرسایکلان ډېر خراب وو. نو دا نوي موټرسایکلان چې راته راکړل انشاءالله موږ به ډېر په وسایي سره خپل موټرسایکلان خپل تظاهر په وسا او خپل خدمت په خیر سره وکړو. د هلمند ولایت په ټولو ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې به د موټرسایکلانو په مرسته واکسیناتوران وکولی شي چې په ټولو محرومو سیمو کې واکسین پر وخت او ژر تطبیق کړي.